کندز کې د یو تن سوداګر لخوا د څه باندې $1 میلیون په لګښت د لامبو هوس او سونا له جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د دغه ولایت په مرکز کې د شاوخوا 42 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی عصري لامبو هوس او سونا نن د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې په رسمي ډول د خلکو پر مخ پرانیستل شو. د تازه جوړې شوي سونا مسؤل وایي دا مرکز د نړیوال معیاري تجهیزاتو عصري ډیزاین او خوندي چاپیریال په درلودلو سره د خلکو لپاره د تفریح، ورزش او آرام تر ټولو ښه تمځای دی. د هغه په وینا د دې ډول سونا جوړول د کندز ښار لویه اړتیا وه چې اوس مهال پکې خلکو ته د چوپړتیا وړاندې کولو سربیره لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. هدف از سرمایه گذاری ما در این مجتمع آبی خدمت برای جوان است، برای مردم عزیز کندز است. مبلغی که مصرف شده 42 میلیون افغانی بالای مجتمع مصرف شده و خوشبختانه 60 نفر از جوانای ما در این مجتمع فعلا کار میکنن و زحمت میکشن. د دغې سونا د پرانیستي په مراسمو کې د کندز ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست مسؤلانو وویل چې د لامبو د حوض او سونا نه یوازې د خلکو لپاره د ورزش او تفریح یو مهم مرکز ده، بلکې د کندز ولایت د ښاري خدمتونو د لا ښه کېدو په برخه کې هم یو مثبت ګام دی. هغوی زیاته کړه چې د دې ډول پروژو پلي کېدل د ښار د معیاري کېدو او د خلکو د ذهني او فیزیکی روغتیا په پیاوړتیا کې مهم رول لري. خود همون قانونا و مقرراتش برشان یادآوری بکنیم تا اینکه ما ورزشکارای ما خوب از اینجا بتانن همین شنا را یعنی مسابقات آبادی را خود بیاموزانن و از مسابقات ملی و بین‌المللی برای ما اینجا افتخار کمایی بکنن. ورته مهال یو شمېر عام خلک او ورزشکاران چې د دې پرانیستي په مراسمو کې حضور درلوده دا پروژه د کندز لپاره یوه لویه اړتیا وبلله او له نورو سوداګرو او سیمه ییزو مسؤلینو یې وغوښتل څو په راتلونکي هم ورته نور عامه تفریحي او ورزشي مرکزونه جوړ کړي. امروز ما خوشبختانه شاهد افتتاح مجتمع آبی امپراتور هستیم که خوشبختانه دوستای ما که از کابل تشریف آوردن، تجار جوان موفق یه سرمایه گذاری کردن برای ولایت کندز که ما قلبا ازشان سپاسگزار هستیم. د یادونې وړ ده چې همدا مهال په کندز ولایت کې 3 بابا سوناوي فعالیت لري چې په یاده برخه کې د کندز میشتو ډیره اندازه اړتیاوې پوره کولی شي.